ګرانو محترم اوریدونکو او کتونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه یم ستاسو ورور ستاسو ملګری اوازګل اواز افریدي او زموږ سره زموږ ګران دوست ملګری ښاغلی سید خبیب طوفاني افریدي موجود دی او نن موږ دلته کې راغلي یو دوه طرف ته د باډۍ په لور راغلي یو. نو موږ خو دغه وخت چې د سره موږ چې کوم دی گپ شپ ولګو شاعري ته ورو خو دغه خواهش ته چې چې د مونږ ورسره ورول نو ورسته ته ورول نو د طوفاني صاحب هم دا فرمایش ته یو ټول مسافرو په فرمایش باندې څه کوم دی خصوصا د طوفاني صاحب فرمایش باندې زه دا کلام اورم د کول غواړم ارشاد نو الله دا وکړي ټول مینوالو د خوښي وړو ګرځيږي هغه چې دایمه سره مرګره چې خبره مونږ شو غرزولای نو دا چې کوم دی مونږ کوشش دا کوو چې د فرمایش پوره شي او تاسو مرګرو د خوښي وړو ګرځيږي ډیره مننه د ټول مرګرو مونږ کوو او خصوصا طوفاني صاحب چې دا زمونږ کلامونه خوښوي او موږ ته د کلام ویلو چې کوم د پیشکش وکړو د طوفاني صاحب دا غیر شاد کوو الله دا وجه ته خوښ وړو ګرځيږي ورغویدو ارشاد چې به د غزل شریکم ویای چې لږ سوچ فکر ځان سره وکړه انسانا لږ سوچ فکر ځان سره وکړه انسانا واه نن به سبا بزي د دې دنیا نه ډېر خوره مننه دا دنیا خو هیڅ وفا چا سره نه کړي حقیقت دا دنیا خو هیڅ وفا چا سره نه کړي بے وفا دا پاتې کېږي د هر چا نه دا دنیا خو هیڅ وفا چا سره نه کړي بے وفا دا پاتې کېږي د هر چا نه او که جنت غواړې نو ذکر دې رب ډېر کړه که جنت غواړې نو ذکر دې رب ډېر کړه چې سختی د ځان کدن دې شي اسانه او خالی لاس به د فانی دنیا نه درومې خالی لاس به د فانی دنیا نه درومې جنازه به دې د کور نه کړي روانه ډېر ښکلی مننه او سوال جواب د قبر سخت دی غافل نشي بېشکه سوال جواب د قبر سخت دی غافل نشي چې نکیر منکر تپوس کوي له تا نه او خو بد به دې تلل شي په میزان کې خو او بد به دې تلل شي په میزان کې یوه ذره به پټه نه شي د الله نه خو او بد به دې تلل شي په میزان کې یوه ذره به پټه نه شي د الله نه مننه میلاویږي به کتاب د خپل عمل میلاویږي به کتاب د خپل عمل عملونه زموږ نیکړي ای سبحانه اواز وایم د سویرات په پل بتلل وي اواز وایم د سویرات په پل بتلل وي استقامت غواړم هر وخت د پاک مولانا اخري مکتب ستاسو بیا ولې ډېر مننه اواز وایم د سویرات په پل بتلل وي اواز وایم د سویرات په پل بتلل وي استقامت غواړم هر وخت د پاک مولانا و د سره کلام شریکوم دا پسې کلام څه په دا ډول دی وایي چې مرګوټې حق دی په نمبر بدرومې ډېر ښایسته مننه مرګوټې حق دی په نمبر بدرومې د دې دنیا نه په سفر بدرومې د دې دنیا ژوند هسې څو شپې ورځې دي د دنیا ژوند هسې څو شپې ورځې دي پرون راغلی سهار بدرومې د دنیا ژوند هسې څو شپې ورځې دي د دنیا ژوند هسې څو شپې ورځې دي پرون راغلی سهار بدرومې د دې دنیا نه په سفر بدرومې مننه په ژوند د دې دنیا دوکا چې نشي په ژوند د دې دنیا دوکا چې نشي داسې یې وګاڼه چې زر بدرومې د دې دنیا نه په سفر بدرومې ډېر ښایسته مننه مرګوټې حق دی په نمبر بدرومې د دې دنیا نه په سفر بدرومې د ژوند مثال دی مازیګر د ژمي د ژوند مثال دی مازیګر د ژمي لکه د غرونو په سر لمر بدرومې د ژوند مثال دی مازیګر د ژمي د ژوند مثال دی مازیګر د ژمي لکه د غرونو په سر لمر بدرومې حد دی د دنیا نه په سفر بدرومې مننه طوفاني صاحب
نیک عمل ځان سره توښه کې واخله نیک عمل ځان سره توښه کې واخله ډېر ښه نور به ته څه وړې لاس په سر به درومې د دې دنیا نه په سفر به درومې او په ژوند د دې دنیا به هېڅ پوه نه شي په ژوند د دې دنیا به هېڅ پوه نه شي لکه د ژمي مازدیګر به درومې د دې دنیا نه په سفر به درومې مرګوټې حق دی په نمبر به درومې د دې دنیا نه په سفر به درومې وایي اواز پولیس ورات هېر نه کړي وایي اواز پولیس ورات هېر نه کړي ډېر ښه په کوم یو چل په کوم هنر به درومې د دې دنیا نه په سفر به درومې او خیر مکتب یو استاد وایي اواز پولیس ورات هېر نه کړي وایي اواز پولیس ورات هېر نه کړي ډېر الله په کوم یو چل په کوم هنر به درومې د دې دنیا نه په سفر به درومې مرګوټې حق دی په نمبر به درومې د دې دنیا نه په سفر به درومې وسلام له ټولو ملګرو مینوالو دوستانو مسافرو ډېره ډېره مننه چې زموږ ویډیوګانې خوښوو او د یو بل سره انشاءالله شریکوو به موږ دا امید لرو چې زموږ ویډیوګانې د یو بل سره شریک کړو په ګروپونو کې شیر کړو او زموږ پیج درسره فالو او لایک کړو او د یوټیوب چینل اواز د خیبر کمرخیله د بیټو نه سبسکرایب وړي ډېره مننه د الله په امان او د اواز د خیبر د کمرخیله د بیټو نه خوندور او په زړه پورې او سرپرآموز کلامونه واورو ان شاء الله ډېره ډېره مننه دا بس یو لاند شور مرکه وه زموږ او دا وه زموږ یو لاند شور چې کوم دی ونډه ورته وایي که د خیر سره انشاءالله زندګي به نو بیا به در سره ملوېږو انشاءالله یو دا بچی کوم دی زموږ یو لاند غوندې پروګرام والا دی تاسو د خوښې وړ وکړئ ډېره ډېره مننه سالاره تاسو عزت وکړي چې تاسو موږ له په دا تنګ لاند وخت کې راغلو موږ له وخت وکړو ډېره ډېره مننه ډېره ډېره مننه تاسو موږ مننه کوو شکریہ او بس انشاءالله زموږ به چې کوم اعلان پروګرام نو ماده بیا پوره وی لانډه مشاعره انشاءالله بیا به ورته کړه الله خوښوي تاسو به چې کوم موږ شاعري شریکوو او دا مې رابولي وکړو چې زموږ سره تاسو دغه مدد وکړو چې زموږ ویډیوګانې مخکې چې کوم تاسو شیر کړو او ګروپونو کې چې کوم شریک په مارکیټ سره الله په من خاد او آباد ډېره ډېره مننه